السلام علیکم ملګرو کتونکو، هیله کوم چې تاسو ټول روغ او جوړ یاست. زما چې کوم چینل دی د پښتو ساينس اکیډمي په نامه، دا سبسکرایب کاست او دا به څر کم سبسکرایب کاست، دا چې تاسو دا د کم په یوټیوب کې دا سرچ پښتو ساينس اکیډمي دا مو ولیکئ، هغه بعد ولاړ به سي، د هغه بعد به دا زما چې کوم دغه دی پروفایل دی دا به ولاړ شاست، او که تاسو نه سبسکرایب کړئ دا به دا رقم سبسکرایب کړئ چې دغه چې کوم سور نشان دی پر دې به کلیک وکړئ، پر دې به کلیک کړئ چې دلته به دا ولیکل چې سبسکرایبډ، او د هغه بعد د بیل آیکون چې کوم دغه دی د بیل آیکون چې کوم یو اپشن راځي پر هغه به هم کلیک کړئ، چې هغه هم کلیک کړئ نو به بیا زما ویډیو ته په نوټیفیکیشنز کې به راځي. کور ودان، ډیره مننه، مهرباني. السلام علیکم. پارت 5 ته خوش آمدید وایم. پارت 5 د مخه کوشش وکړئ څلورم دریم پارت دوم پارت او اول پارت چې دی هغه چې تاسو ووایاست نو به سر په خلاص په د اخري حصه کې چې شو نو په تیر دغه کې ما درته ویلو د میټر د انټا میټر او د دې خالي زه ته دونه انفارمیشن در کوم چې دا یو دونه ښه بهترینه سورس اف انرژي دی. میټر او انټا میټر که موږ جوړ کړو، یعنی که یو سړی انټا میټر جوړ کړي د دې یو سیب په مقابل کې، او دا دواړه دا انټا میټر سي او دا میټر سي، نو دا دوه به که چیرې ځان انهیلیټ کړي د دې څخه به دونه انرژي ریلیز سي لکه 10 میګا ټن نیوکلیر بومان چې سړی سره پټاو کړي، یعنې 10 میګا ټن نیوکلیر بومان چې سړی پټاو کړي د هغه څونه انرژي ریلیزیږي د غونه به خالي د دې سیب او د سیب د میټر او د انټا میټر څخه ریلیز شي. مطلب دا دونه پاورفول شی دی. سن په خلاص شو. نو دا د میټر او د انټا میټر کیسه وله، دا هغه بعد د میټر خالي پاتې شو، او اوس هم چې موږ کائنات ته شاته وګورو دا هغه پوینټ دی چې په دې پوینټ باندې بیگ بینګ وشولو، ټیک دی. د هغه بعد ستا چې کوم پروټونز دي، کوم الکترونز دي، کوم نیوټرونز دي په بیسیک دغه کې جوړ شوله، ټیک دی. د هغه بعد یو شی زما ګس یور شو چې کوم بیسیک پارټیکل دی ولو هغه هایدروجن، ټیک دی. بیسیک چې کوم پارټیکل نه بیسیک چې کوم الیمنټ هغه هایدروجن جوړ شو، او په هایدروجن کې لکه څرنګه ما په خپل ویډیو کې ما درته ویلي دي چې درې ایسوټوپس لري، او پروټیم لري، ډیوټریم لري او ټرایټریم لري. نو بیسیک کې اول پروټیم جوړ شو، بیا آهسته آهسته د وخت سره د انسټیبل کېدله او ګریویټي چې څه وخت رااله نو دا چې کوم ستوري پیدا شوله، چې کوم ګلیکسیز پیدا شوله، چې کوم دغه وله، یعنی دا ګرده شیان ګرده یو رقم سره پاشه شوي وو، څه وخت بیا وخت تېرېدی ګریویټي ځان پر دغه کوي ګراسپ، یعنی ګریویټي دا دغه وکړي هغه فورس چې هغه په دغه شکل کې راوست، یعنی د سټارز په شکل کې راوستله، شیان یې ګرده یو د بل سره راکش کړله او ګرده یو ځای تقریبا سره جمع کړله. دا ګریویټي واحده فورس ولو چې هغه دا کار وکړي، یعنی چې نن کوم زموږ دغه دی چې کوم ګلیکسیز دي، کوم سټارز دي، هر هغه شی چې هغه مطلب په ټلیسکوپ کې موږ وینو اگر د ګریویټي له وجې سره په خلاص شو. په دې تیوري کې اوس موږ ته دا بالکل نه در معلوم چې د دې وخت د مخه چې شو هغه کوم وجوهات وله، هغه کومې ریزنز وله چې دغه شی د دې شي پورې مجبوره کړي، یعنی یو دی پوینټ چې سینګولاریټي پوینټ ولو، او ګرده ټوټل ستا چې د ټول کائنات چې کوم انرژي وه اگر پر یو ځای سره جمع شوې وله او پټاو شوله، یعنی بیگ بینګ خو دغه ته ویل کېږي چې پټاو شوله او ایکسپلوژن ډېر غټ ایکسپلوژن وشو، د هغه بعد دا ګرده پروسسونه وشوله او اوس موږ د داسې پورې ورسېدلو، خو بیا هم زموږ څه مزید نور ریسرچ غواړي او بل په دې شي کوم شی دی پاتې، ما باندې بل شی نه دی پاتې. بهرحال دا وله بیگ بینګ تیوري، او ما خو د خپلې خوا پوره کوشش وکړي چې څونه زه مطلب کولی سم تاسو سر په در خلاص کړم، او زما مقصد دا دی، د چینل مقصد دا دی چې کوم ساینس دی هغه مطلب خالي د ساینسدانانو پورې، خالي چې کوم د ساینس سټوډنټس دي د هغو پورې محدوده نه سي، یعنی چې کوم کانسپټس دي هغه بیسیکلي وی عام کس ته باید چې ور معلوم وي چې دا د کائنات وجود څنګه راغلی،
او دا ګڼه پروسسونه مطلب چې موږ نن د دې پورې رسېدلي دا ځای ته موږ څنګه راورسېدو د دې به شاته ساینس کوم ریزنز بیانوي کوم وجوهاتو چې دا ځای ته موږ راورسولو. نو زما بیسیکلی کوشش دا دی چې کوم کمپلیکیټډ تیوریان دي کوم پیچیده تیوریان دي هغه په څونه کوشش کولی سم په اسانه ځو کې درته سمجاو کړم. بهرحال پښتو ساینس اکیډمي دغه سبسکرایب کاست هیله کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي. ډیره مننه. کور ودان. مهرباني.